جاری کوي په دې ځاني باندې شادي شوه ځاني باندې اول نمبر د کانو شروع بدل گواهان کوي اوس کې دې گواهانو کې چا دروغ ویلي نو یقینا چې ته سړی په کانو ولي او یې تروادي بے ګناي بیا په ځل کې خامخا له سړي رحم او ترس راځي نو که په دې وخت کې د دې گواهانو نه یو کس رجوع وکړه نو دا بر سزا نه بچي او خلاص وشي ولکه کله تاسو په ګولۍ وښتو نو کې دا گواهان سل پیرې مسرجو کې سړی په تاسو وجل دی اوس مطلب شو پیدا څه شو تفصیلی بحث شاوی بیا واقعي هغه فتوا هغه خپل فتوا واپس واغستره علماء دیوبند حق موقع ته تسلیم کړو چې او ننم کې بچا حد جاری کوي په ځاني باندې نو په کانو وشتل شدید چې کومه طریقه مقرر کړې دغه یو طریقه نه بلنه بر عرض می دا کو هغه نبی علیہ السلام حکم وکول دا ابو باسی سنساره کوي دغه استشو د موقع باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپلم حاضر دی په کانو باندې د موقع باندې نه بل موقع په کانو باندې وشتل شروع شو تر دې پورې چې د هغه حالت کې وفات شو بیروستا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو څو صحابو نه د مبارک خبره واوري چا خپلو کې بحث کوي بس ول خبر لدا چې توبه وستو خبره ول ښکارا کوله چا ویل یار ډیر بده وکړه چا ویل ډیر خیر وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام واوري دا انتهایی غصه شو دا مخ مبارک دا رنگ بدل شو او فرمایل ول لقد تاب توبه په تحقیق سره دې صاحب دې توبه کړې و چې کده پورا علاقه د ګناګارانو نه ډک کړی شو د یو صحابي توبه په تقسیم شي الله به د ټول مغفرت وکړي او به لکه مدپس هم اک زنانه چې کوم دې سره په دې جرم کې ملوث و اگر نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه شادي شوه ول الله رسول الله ګناه شوی د ما پاک کړ پنځه پیری نبی رسول الله دا غیر مخړی کله چې اخري کې اقرار دی وکړو نبی علیہ السلام ته تبوسنه وکړه دې جوابات ورکړو به نبی علیہ السلام ورته فرمایل ول تلاړ شته حاملې ګډه باندې حمل دې چې کله د ماشوم مو شي بیا راشي ماشوم یې کې اوس موږ بس بیا راځي الله رسول الله ماشوم شویره ما پاک کړ نبی علیہ السلام ورته بیا جواب ورکړي ها دې ماشوم ته تربیت ضرورت دی چې کله د تربیت ضمانت یې راشي بیا راشي سو کاله پس ماشومه د پتیر نیولې د ډوړې لاس کې ورکړې د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رسول د تربیت زمانو ختم شو ما پاک کا نبی رسول الله به حکم کو دی بهر وستا او به دا ਸੰسار کړی شو د دې مبارک نبی رسول الله الفاظ دا ولقد تابت توبه زمادي قسم دي صحابیت څه توبه کړې و چې کله مکه مکرمه مدینه منوره په مېز کې چې دا څومره ایریا ده دا د ګناګارانو نه ډک کړی شي او د دې یوې صحابیت دغه توبه به تقسیم کړي شي الله به ټول مغفرت وبخښي